بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ورونه نه در زمونږ استاد د ریاض صالحین شلم باب دی باب في الدلالة على الخير والدعاء الى هدى او الضلالة. باب دی په بیان د خودل د یو خیر کار او هغه ته دعوت کول او یا خراب لارې ته سره دعوت کول. یعنی په دې کې ډېر آیتونه راغلي حدیث هم راغلي چې یو سړی ښه کار ته یو سړی یو انسان دعوت کوي یو ښه لارې نصیحت ورته کوي او بل کس بدې لارې ته سړی دغه کوي دعوت کوي او هغه ته دعوت ورکوي چې دغه لاره د ظلم یا د جبر یا د خیانت لاره ورته ښیي. نو د دواړو کې په هغې باندې که ښه کار یې وکړو ورته ثواب دی او که بد کار یې وکړو په هغې باندې ورته هغه څوک چې بد کار کوي په هغې باندې ورته الله تعالی عذاب ورکوي. الله تعالی فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته د الله تعالی لارې ته خلق راوباله په حکمت او په ډیر ښه نصیحت باندې په نرم او په ښو اخلاقو باندې. او دې آیات کې هر مسلمان هغه مخاطب دي خاصتا دعات او هغه خلک اسلام ته خلک رابولي هغه په دې کې مخاطب دی چې تاسو په ښه طریقه باندې او په احسنه طریقه باندې خلک د الله تعالی دین ته راوبلئ او خلک د الله تعالی د دین نه مو متنفر کوئ مې زړه تورې کوئ چې داسې شیان ورته وي چې دغه زړه تور شي. نو بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې وتعاونوا على البر والتقوى. تاسو کومک وکئ په هر نیک کارونو کې هر څوک چې نیک کار کوي پای کې تاسو سره کومک وکئ او د تقوا په کارونو کې تاسو یو بل سره کومک وکئ. او برعکس دا دی چې تاسو به ولا تعاونوا وتعاونوا البر ولا تعاونوا تاسو په خو کارونو کې دغه وکئ دا کومک وکړي او د بدو کارونو کې ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. او تاسو بدو کارونو کې چې دی هغه په ګناهونو کې او په بدو کارونو کې چې هغه کې تاسو یو بل سره کومک مکوئ یعنی هغه منې کوئ. په دې کې حدیث هم ډیر دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من دل على خیر فله مثل اجر فاعله رواه المسلم. هر چا چې یو نیک کار ته څوک راوبللو هر نیک کار او هر ښه کار ته چا څوک راوبللو نو د هغه دپاره هماغومره څومره اجر دی لکه څوک چې هغه کار وکړي. تا چاته دعوت ورکړو د یو ښه کار او هغه کار وکړو نو الله تعالی تا ته هماغومره اجر د هغې درکړي هر څومره خلکو چې ښه کار کړی. نو همدارنګه بد کار ته چې څوک راوبلي او هغه بد کار وکړي په هغه بد کار کې ورسره ته شریک یې. رسول صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ته فرمایي چې لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه. که چېرته ستا په واسطه باندې او د ستا په سبب باندې الله تعالی یو سړي ته هدایت وکړي دا ستا ته دغه سرو اوښانو نه چې هغه ډېر قیمتي اوښان دي او عربو ته ډېر ګرانو په هغه وخت کې او خوښول د ورته وي چې دا د هغه ډېرو اوښانو نه چې هغه ښه نسل ولري دا تا ته بهتر دي د هدایت دی انسان تا ته د هغې نه ډېر بهتر دی او ډېر ښه دی. نو الله تعالی دې اول ما ته بیا تاسو ته د عمل توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ او تاسو سمه لار وښیي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.